بسم الله الرحمن الرحيم. من أنذر معسرا أو وزع عنه أظله الله في ظله. دی حدیث کی یو نیک عمل ذکر شوی دی چې دا ډیر اوچت نیک عمل دی چې جنت په ملاویږي نو دومره اوچت عمل دی. جنت څومره قیمتي سیز دی هغه په ملاویږي. هغه عمل دا دی چې چا مهلت ورکو یو غریب انسان ته چې په هغه باندې قرض دی خو مهلت یې ولا ورکو، قرض یې ولا ورکړی دی او ټیم پوره شو، ده ورته وویل چې کله د موقع میلاو شوه، کله د لاس پراخه شو نو رابې کی، او یا یې داسې کار وکړو چې بلکل یې ورته معاف کو دا قرض، نو رب العالمین به دې انسان ته په ورځ د قیامت باندې د خپل سوري د لاندې ځای ورکي چې سخته ورځ د خلکو باندې به خولې بهیږي، د چا خولې به د پړکو پورې وي او د چا خولې به د زنګونانو پورې وي، د چا به د مرۍ پورې، او دا به د نور په منبر باندې د رب العالمین د عرش د سوري لاندې خوشاله تر و تازه ناست وي د انبیاو او د اولیاو مجاهدین و شهیدانو سره. من انذر چا چې مهلت ورکو معسرن یو غریب انسان ته په قرض کې، او وزع یای ما پکو دا قرض عنه دا غنا، ازوله الله سوره بورکی دلر الله تعالی فی ظله په خپل سوری کې په ورځ د قیامت. رواه مسلم. من کذبا چا چې دروغ ویل علی فما بانی متعمدن قصدن د دې قصې کړو چې په ما باندې دروغ وایي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، نو فلیتبوأ جوړ لیکي دا انسان مقعده خپل زیلرا من النار د اورنا، یعنی جهنمی خو شو خو بس الته دی بکی وزان لزی خوخ کی. دلتا بعضی علماء ویلی چې دا فلیتبوأ دا امر دی په معنا د خبر سره دی، نو دسی معنا هم سیده گورخه، دا معنا ډیره بهتره ده. دا دویمه من کذبا چا چې دروغ ویل، پیغمبر علیه السلام فرمایی علی فما بانی متعمدن او قصدن ویل دا دروغ، نو فلیتبوأ جوړ کو مقعده خپل زیلرا من النار د اورنا، یعنی ځان له په اور کې ځای تیار کو، جهنمی شو. د دې وجنه بیان کولو کې وعظ او نصیحت او فتوا ورکولو کې ډیر احتیاط پکار دی چې رسول الله دروغ نه ویل شي. رواه البخاری. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع. دی حدیث مبارک کې د علم فضیلت بیانیږي. کم انسان چې په طلب د علم کې ووت، سحر وزي او بیا غرمه کور ته راځي، یا ماسپخیم زی او مازیګر او ماښام کور ته راځي، دا به کې هم داخل دی ګوره، او یا یوه هفته زی او بل هفته راځي، یو میاشت زی او بل میاشت راځي، کو نږدې سفر کوي او کو لرې سفر کوي د علم په زده کولو پسې، نو دا انسان داسې دی لکه مجاهد فی سبیل الله. تر هغه وخت پورې به دا مجاهد فی سبیل الله د الله په نسبت شمارل کېږي تر څو پورې چې واپس شوی نه بیرته، چې بیا وځي گویا کې بیا ووت د الله په لار کې جهاد کوي د کافرو سره.
ځکه د علم د وجې نه الله دین اوچتوي، لکه څنګه چې د جهاد د وجې نه اوچتوي دین ښکاره کیږي په علم سره. من خرج څوک چې ووت فی طلب العلم په طلب د علم کې، فهو نو دا انسان فی سبیل الله فلاره د الله کې دی، فلاره د الله کې دی. حتی تر دې پورې یرجع چې واپس شي. رواه الترمذی، د حدیث امام ترمذی نقل کړی دی. من اذن 7 سنین، چا چې اذان وکړو 7 سنین وکلنا، مسجد کې اذان وکړو وکاله. بختور انسان دی، غټ داعی د اسلام دی دا. محتسبا د ثواب په نیت باندې، د ثواب په نیت یعنی د ثواب نیت کوونکی او پدې کې. کتب له نو اوبلی کلی شي دلرا براءة من النار، خلاصې د ورنا، د ورنا الله بری کو دا انسان. رواه الترمذی. من مات هغه څوک چې مړ شو ولم یغزو او غزای نه کړي، جهاد نه کړي، ولم یحدث او خبرې هم نه کړي به د دې جهاد په باره کې، نفسه د خپل ځان سره، یعنی نیت مول نه کړي او د جهاد په باره کې سوچ فکر هم نه کړي چې کول غواړي تلل غواړي، نیت هم نه د رب العالمین د دین د اوچتولو او د جهاد فی سبیل الله، د رب العالمین دشمنانو سره د جنگیدلو. نو ماتا مړ شو دا انسان علی شعبة من النفاق، په یو حصه باندې د نفاقنا، په یو حصه او په یو څانګه د منافقتنا. رواه مسلم، د حدیث مسلم کې راغلی او دا ډېر ګران حدیث دی د عمل په لحاظ سره. الله رب العالمین دې په موږ او تاسو رحم وکړي. خدا دویمه خبره خو اسانه ده کنه چې ولم یحدث به نفسه، د خپل ځان سره سوچ او فکر کول او نیت برابرول د اعلاء کلمت الله د پاره.